د مرګ مسافر اومه برخه. د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راولا، شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. د دې زه محسن احسان مې یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل هغه وویل ابو نواس څنګه راغلی. ابو نواس په خپل اواز کې نرمي پیدا کړه او وویل دا چې څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورو. زه خپل وطن ته تلل غواړم، بیرته راتلو سره به هغه پهلوان هم راوړلم کوم چې زموږ دواړو استاز دی او د چا چې ما غدای خان سره د راوتلو وعده کړې وه. ته چې هغه او د هغه زړورتیا وګورې نو ډېر به خوشحال شې. دا د غدای خان حکم هم دی، دې ځای څخه زموږ وطن نږدې دی، زه به هغه ډېر ژر راولم. مونږ خان پوښتنه وکړه څومره وخت به بیرته راشئ؟ ډېر ژر، شاید ستا د کوچ کولو څخه مخکې موږ راشو. زه او هوازن به دواړه ځو، کیدای شي هغه زما خبره ونه مني. کولان او هموار به هم موږ سره ځي. زه غواړم چې هغوی هلته کور کې پاتې شي. کله غواړئ چې لاړ شئ؟ سبا سهار لاړ شه، خو بیرته ژر راشئ. ابو نواس جګ شو. زه به ډېر ژر بیرته راشم. ابو نواس د منګو خان د خیمې څخه بهر راغی او خپل خیمې ته لاړ. عمیر او هازن یې د ځان سره ملګري کړل. بیا درې واړه برکای خان خواته ورغلل. د ماښام ډوډۍ یې برکای خان سره وخوړه. شپه په ډېرې بېصبري لښکر سره یو ځای تېره کړه او سهار وختي د کولان او هموار سره د ولګا سیند خوا خوا کې د جنوب طرف ته روان شول. پنځم فصل. درنو قدرمنو اوریدونکو، عمیر، ابو نواس، هوازن، کولان او هموار ټول یو ځای د یرده سیند په غاړه د خپلې کلا په لور سفر کوه. کولان او هموار د اسونو په بګۍ سفر کاوه او هغوی درې واړه په خپلو اسونو باندې ناست وو. کله چې د خپل مسکن په حدودو کې داخل شوه نو د لارې دواړو خواو ته په جګو غرونو کې د څوکیدارانو په لوړ غږ د الله اکبر نارې اوچتې کړې. نن هغوی د سبحان ربي الاعلی چیغه ونه کړه کوم چې د سلامتۍ پیغام و. د الله اکبر لومړۍ ناره چې عمیر واورېده چیرته چې ولاړ و هلته ودرېد. ابو نواس او هازن هم ودرېدل. په حیرانتیا سره د هغه غر په طرف وکتل کوم طرف څخه چې لومړی د الله اکبر ناره اورېدلې وه. کولان چې د اسونو د بګۍ واګې یې په لاس کې نیولې وې سمدستي یې واګې راکش کړل. اسونه هم په خپل ځای ودرېدل. اوس د لارې دواړو طرفونو ته تر کلا پورې د الله اکبر نارې اورېدل کېدې. دې وخت د غر په سر یو عرب راښکاره شو چې په ډېرې تیزۍ سره لاندې را روان و. لاندې چې راغی چېرته چې همهلته ودرېد ګوري مخامخ رباح په خپل آس په ډېرې تیزۍ سره را روان دی. عمیر خواته را نږدې سو او ودرېد. عمیر ترې پوښتنه وکړه څه شوي دی؟ رباح نور هم را نږدې سو وویل زما امیره هشام د تلیم کلا په لورې کوچ کړی دی. ولې د تلیم کلا نه وي؟ تاتاري حکمران د مسلمانانو پیغلې نجونې د خپل هوس ښکار کړي دي. کله چې د مسلمانانو یوه ډله ورغله تر څو ورته شکایت وکړي نو د کلا څلور طرفه 10 میله پورې د مسلمانانو کلي لوټ کړل او بیا یې ورته اور واچوه. پیغلې نجونې د ځانه سره یوړلې. زما امیره هشام د لښکر کوچ وکړ. غلطي خو به یې نه وي کړې. ځینو سپین ږیرو ویل دا به لومړی ځل کېږي چې امیر نه وي او لښکر کوچ کړی وي، لهذا د عمیر انتظار دی وشي. خو هشام ویل زه ضمانت کوم چې امیر به نه خفه کېږي. د هشام په حکم لښکر کوچ وکړ او زه یې د مسکن حفاظت لپاره پرېښودم.
عمیر ابو نواس او حوازن د ډیر غصې په حالت کې ولاړو. عمیر خپل غاښونه زور کول او وویل هشام د لښکر کوچ کړی دی. زه ډیر خوشحاله یم. زه د هغه په فیصلې باندې خوشحاله یم. آیا د کوچ څخه مخکې د هغه د لارې حفاظت لپاره جاسوسان لیږلي دي؟ هو امیر، جاسوسان یوه ورځ مخکې تللي دي. تاسو ته دا خبر څنګه راغی؟ موږ خپل یو جاسوس دا خبر راوړی دی چې هغه په خپلو سترګو تباه شوي کلي لیدلی دي. هغه سره د صدابین د یوې جلۍ خط دی چې هغې تاسو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. هغې جلۍ خپل نوم څه لیکلی؟ هغې خپل نوم نه دی لیکلی، خو د خط په اخر کښې یې لیکلي دي د صدابین نومرکې جنۍ. ابو نواس په خپل اواز وویل یقینا زموږ د خور اربیتې خط به وي. تاتاریانو که زموږ د مسلمانانو کلي وران کړي دي نو په خدای جل جلاله قسم چې زه به د تلیم کلا خښته له خښتې سره ووهم. ټولې خښتې به یې دړې وړې کړم. عمیر د خپل آس مخ تاو کړ. ابو نواس او حوازن ته یې وویل تاسې دواړه کولان او همراه در سره کلا ته بوځئ، د مسکن حفاظت لپاره پاتې شئ. زه لښکر پسې ځم. زما امید دی چې د تلیم له کلا څخه به مخکې لښکر ته ورسېږم. حوازن د احتجاج په ډول وویل امیره دا کله کیدای شي چې ابو نواس حوازن ته یوازې پرېږدي. بیا یې رباح ته وویل رباحه ته به گئی کلا ته بوځه. دا یوه زما او بله د ابو نواس ښځه ده. هغه کور ته یې بوځه چېرته چې موږ درې واړه اوسېږو. دې ویلو سره یې د خپل آس مخ تاو کړ او وویل راځه سیدي. ابو نواس هم د آس مخ راتاو کړ. لږ وروسته درې واره د تبریز په طرف په ډېرې تیزۍ سره روان شول. شمال مشرق خواته یو کلي سره نږدې چې کله عمیر ابو نواس او حوازن د فرات سیند پل څخه تېرېدل ګوري چې صرف د یوه میل په اندازه مخکې لښکر روان دی. کله چې لښکر سره نږدې شول اخرنیو جنګیالیو ولیدل. بیا یې د لښکر یو سر نه بل سر پورې د راتلو خبر خپور شو. ټول لښکر ودرېد. کله چې درې واړه لښکر ته داخل شول نو ټول لښکر یو دم د الله اکبر نارې اوچتې کړې. د لښکر مخکې شیبان، هشام او جابر سره یې ستړي مشي وکړل. لښکر بیا کوچ وکړ. اوس د هغوی مخکې عمیر بن خزام، د هغه شاته ابو نواس او حوازن او د هغوی دواړو شاته هشام، جابر او شیبان و. لښکر اوس د عمیر په مشرۍ په ډېرې تیزۍ سره روان و. تلیم ته په رسېدو سره یې کلا محاصره کړه. تاتاریان د بهر راوتو په ځای په کلا کې محاصره شول. د عمیر بن خزام په امر لښکر په حرکت راغی. د دوالو په مرسته د کلا څلور طرفه پوستې جوړې شوې. د کلا نه د غشو یو تیز باران راغی مګر د مرګ مسافرو په خپلو ډالونو باندې بې اثره کړ. یو دم چې کله مسلمانان په پوستو جوړولو باندې مصروفه وو د کلا دروازه خلاصه شوه. 3000 جنګیالي چې خپل اسونه یې وهل په ډېرې تیزۍ سره په مسلمانانو باندې حمله کوونکي وو. هغوی لا ډېر لرې وو چې مسلمان جاسوسانو چې په دښمن باندې د نظر ساتلو لپاره موظف وو جنګي ډولونه یې ووهل. مسلمانانو پوستې جوړول یې پرېښودل. یو دم په خپل اسونو باندې سپاره شول. ځانونه یې په وسلو سنبال کړل. څلورو خواو څخه عربانو، ترکانو او بربریانو حمله وکړه او یو نامعلومه جګړه شروع شوه. تاتاریانو کتل چې ملګري په ډېرې تیزۍ سره مړه کېږي نو د کلا په طرف مخ په شا شول. مسلمانانو د هغوی تعقیب وکړ. په ډېرې تیزۍ سره د تاتاریانو اسونه بې خاونده کول. تاتاریانو په ډېر بد حالت سره خپل اسونه وهل او ټکول. کلا ته داخل شول او دروازه یې بنده کړه. ماښام پورې ټولې پوستې جوړې شوې وې. هغوی په پوستو کې غشي ویشتونکي کېنول او خوا کې ورته د غشو انبارونه جوړ کړل. د کلا شمال طرف ته پوځیانو مشر هشام، جنوب طرف ته جابر، ختیځ طرف ته یو ترکی جنرال محاصره کړی و. عمیر ابو نواس حوازن لویدیځ طرف ته محاصره کړی و. چېرته چې د کلا غټه دروازه وه او کوم ځای نه چې تاتاریانو حمله کړې وه عمیر په خپل آس د ټولې کلا نه بهر چکر ووهه. حالات یې ځان ته معلوم کړل. هشام طرف ته ورغی او ورته یې وویل هغه جاسوس راوغواړه چا چې د مسلمانانو د کلي د تباهۍ خبر ورکړی و. هشام یو سپاهي ولېږه او لږ ساعت وروسته سپاهي سره جاسوس راغی. جاسوس په ډېر احترام سره عمیر ته سلام وکړ. عمیر د خپل آس نه کوز شو او ویل زما په نوم خط تا ته کومې نجلۍ درکړی و؟ ما ته یې خپل نوم نه دی ښودلی خو امیره هغه د صدایبین نوم ورکې نجلۍ ده. ته هغه چېرته لیدلې؟ په صدایبین کې څو زړې ښځې، سپین ږیرې او نجونې بچ پاتې شوي دي. د کلي په 4 کورونو کې ځمکتلي دي چې په هغې سره خلک تر اوسه بچ شوي دي. ما چې د تباه شوي صدایبین کلي حالات ځان ته معلومول نو هغه جنۍ د ځمکتلي څخه راووته او ما ته یې خط راکړ. آیا ته هم هغه ځمکتلي پېژندلی شې د کوم څخه چې جنۍ راغلې وه؟ هو امیره زه یې پېژندلی شم. راځه زما سره. هشامه ته د لویدیځ طرف ته لاړ شه. د پوځ واګې په لاس کې واخله او زه اوس بیرته راځم. ابو نواس او حوازن به هم ما سره ځي. دلته د ځان په ځای بل څوک مشر کړه. په تیاري کې خپل اسونه په تیزۍ سره روان کړو. عمیر، ابو نواس، حوازن او هغه جاسوس عمیر ته د صدایبین د کوم ځمکتلي پته ورکوله چې د ستورو په رڼا کې د عمیر نظر په سپین ږیري ولګېد چې د خاورو لاندې څه کتل. عمیر چې کله نږدې ورغی ګوري چې احمد کاکا دی. هغه احمد عربي ته یې مخامخ و کوم چې د عمیر او ملګرو سره یو ځای د تاتاریانو مړي پټ کړي وو. عمیر بن خزام هغه ته غږ وکړ احمد کاکا څه ګورې؟
احمد جګ شو، خوشحاله شو او په جذبې سره وویل ته راغلې زویه، اربیتې ته د مرستې لپاره راغوښتی یې. هغه د ورځې او شپې ستا انتظار کوي او ټوله شپه ستا د راتلو دعاګانې کوي. شاید قدرت د هغې دعاګانې قبول کړي دي. ته صرف د 3 ملګرو سره راغلی؟ نه کاکا، زه د خپل لښکر سره راغلی یم. موږ تلیم کلا محاصره کړې ده. تاتاریانو یو ځل موږ سره په میدان کې جګړه وکړه، خو ژر بیرته خپلې کلا ته ستانه شول او سخته ماتې یې وخوړه. احمد کاکا یوې خواته شو او وویل ته ودرېږه، زه به اربیتې ته ستا د راتلو خبر ورکړم، هغه به ډېر خوشحاله سي. احمد کاکا یو شیبه غلی شو، په غمجن انداز یې وویل زه تا ته یو خبر درکوم چې په اورېدو سره به یې ډېر خفه شې. د څه خبر؟ د اربیتې مور تاتاریانو په شهادت ورسوله. هغه اوس ځان ته شوې ده، په دې دنیا کې هیڅوک نه لري. امیر له غم څخه سر ټیټ کړ. احمد مخکې راغی، لږ مخکې لاړ، یو ځای کې ودرېد، بیا یې یوه تیږه جګه کړه چې د هغې لاندې د ځمکتلې لاره وه. احمد په سوري کې سر دننه کړ او په زور سره وویل اربیتې لورې ټول د ځان سره د باندې راوله. عمیر د خپل لښکر سره راغلی دی او د تلیم کلا یې محاصره کړې ده. احمد راشاته سو او بیا د عمیر خواته راغی. لږ شېبه وروسته اربیته د ځمکتلې څخه راووته. د هغه شاته نورې ډېرې ښځې وې چې پیغلې پکې کمې او زړې پکې ډېرې وې. اربیته د عمیر خواته راغله. عمیر وویل زه ستا د مور په مرګ خفه یم. اربیته په ژړا شوه. د هغې په سترګو کې یوه دنیا آباده وه. زړه یې په زوره زوره درزېده. کله چې ته ما سره یې بیا ما ته هېڅ غم نشته. اربیتې څه ویل چې په دې کې یوه زړه ښځه راغله او عمیر یې د ګریوان څخه ونیو. په ډېرې غوسې سره یې وویل ته څنګه ورور یې؟ کله چې تاتاریانو د مسلمانانو په کلي کې د انجونو عزت لوټ کاوه ته هغوی بچ نه کړې. ته چیرته وې؟ ته څنګه مسلمان او د مرګ مسافر یې چې د خپلو خورګانو او مرګانو غږ ته په خپل وخت کې لبیک نشې ویلی؟ بوډۍ ښځې عمیر په زور زور سره په سینه په سکان وواهه. په ژړا کې یې وویل ته ولې په هغه وخت رانغلې؟ ته ولې ناوخته راغلې او تا ولې ناوخته کړ؟ ارمان چې ته هغه وخت کې دلته وایې ته ډېر ناوخته راغلې، ته ډېر ناوخته راغلې. بوډۍ په ډېر زور زور سره ژړل. د عمیر سترګې له اوښکو ډکې وې او سر یې ټیټ نیولی و. اربیته مخکې راغله. د عمیر ګریوان یې د بوډۍ څخه خلاص کړ. بوډۍ ته په اشارې سره یې په ژړغوني انداز وویل دا د احمد کاکا خور ده. تاتاریانو د دې 2 زامن د دې مخکې قتل کړل او د هغوی وینه یې په ګیلاس کې واچوله. دې ته یې ونیوله چې ویې څښه. کله چې دې ترې انکار وکړ نو هغوی په زور سره ورته خوله خلاصه کړه او وینه یې پرې وڅښله. د خپلو زامنو په دردناک مرګ باندې یې خپل حواس له لاسه ورکړل. زه امید لرم چې د دې په دې رویه باندې به خفه نه شي. عمیر ځواب ورنه کړ. هغه سر ټیټ نیولی و. په خپلو سترګو کې اوښکې لیدل کېدې. بوډۍ تر اوسه سلګۍ وهلې او اربیتې خپلې اوښکې پاکولې. عمیر سره خوا کې ابنواس او حزن په اوښلنو سترګو باندې د زړې ښځې طرف ته کتل. مخامخ ټولې ښځې او احمد کاکا په ژړا و. یو دم عمیر خپل سر راجګ کړ. په غضبناک اواز یې اربیتې نه پوښتنه وکړه اربیتې چا د دې زامن قتل کړل او د دې زامنو وینه یې دې ته په خوله کې واچوله؟ اربیتې زړې ښځې ته ورغاړې شوه او وویل د تلیم کلا تاتاري سپه سالار او د هغه وړوکي ورور د عمیر حالت د هغه توپان په څیر شو چې شګې یې د ځان سره جګولې. خپل سر یې تاو کړ او وویل ابنواس او هوزنه دا حکم د ټولو جنګیالیو غوږونو ته ورسوه چې د تلیم کلا سپه سالار او د هغه ورور ژوندی ونیسي. جواب کې هغه دواړو خپل سرونه ټیټ کړل. عمیر احمد کاکا ته وویل احمد کاکا دلته کومه بله داسې تلخونه شته؟ احمد کاکا سترګې پاکولې. عمیر ته نږدې راغی او وویل دلته داسې نورې تلخونې هم شته نو لاړ شه او هغوی ته هم دا خوشخبري واوروه چې تلیم کلا محاصره شوې ده، اوس هغوی آزاد ګرځېدلی شي. عمیر چې کله په خپل آس پرېده نو اربیته په ډېرې تیزۍ سره ورنږدې سوه او په رژدېدونکي غږ یې وویل ودرېږه. عمیر مخ راتاو کړ. هغې په طرف یې وکتل. د اربیتې زړه ډېر درزېده او وویل ته چیرته ځې؟ زه بیرته ځم چې باقاعده جنګ شروع کړم. آیا زه په جنګ کې برخه نشم اخیستلی؟ که جګړه نشم کولی خو د خپلو زخمي ورونو مرهم پټي خو کولی شم. زما په شان نورې ښځې هم د خیر کار کولی شي. عمیر د هغې خبره ونیوله او وویل نن شپه زه غواړم چې تاتاریان ټوله شپه په جنګ بوخت وساتم. کلا ته د داخلېدو کوشش به سهار کوم. نن شپه هېڅ چا ته هم اجازه نه ورکوم چې راشي. سبا سهار چې هر څوک د لښکر خدمت ته راځي زه یې نه منع کوم. خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا بیا را ژوند کړه عبیده بن جراح قاقا بیا را ژوند کړه عبیده بن جراح قاقا چې امت ویش کړي خلفای راشدین راولا
راشدین راولا د اسلامی نړۍ غم خوره تل شاهین راولا عمر خپل آس د تلیم کلا په لور روان کړ. ابو نواس او حزن هم د هغه پسې شول. د کلا مرکزي دروازې ته راورسېدل. عمر د خپل آس څخه کوز شو. د جنګیالي راغلل. د هغوی اسونه یې د واګې څخه ونیول. شاته یې بوتلل. د جنګیالیو خپلو پوستو کې خاموشه ناست و. د هغوی شاته د لرګو کوټې وې چې تیرونه درلودل او د څلورو طرفو څخه بندې وې. په هغوی کې سري جوړ ول چې دننه پکې جنګیالي ناست و او په دښمن باندې غشي ویشتل. د لرګو کوټو څخه لږ شانتې چیرته چې د کلا څخه غشي نه رسېدل اسونه ولاړو. عمر د یوې پوستې شاته راغی. هلته کېناست او هشام ته ویل: هشامه ته خپل مرکز ته لاړ شه. ابو نواس او حوازن تاسې دواړه د کلا څخه چکر ووهئ. خپلو جنګیالیو ته ووایاست چې زه کله په هوا کې لګېدلې غشي خوشې کړم په همدې وخت کې به د لګېدلو غشو باران جوړ کړئ. په کلا باندې تر خپلې وسې پورې کوښښ وکړئ چې کوم غشي خطا لاړ نه شي. د سهار لمونځ څخه وروسته چې زه کله د تکبیر ناره اوچته کړم او ډولونه غږېدل شروع شي نو د لرګو په کوټو کې ناست جنګیالي دې په ټول قوت سره حمله وکړي. زه غواړم چې د سهار لمر په کلا کې د زیږېدلو په وخت کې وګورم. ټوله شپه دواړو خواو څخه یو په بل باندې د غشو باران شروع و. اسلامي جنګیالیو وار په وار د سهار لمونځ ادا کړ. د خپل رب په دربار کې په ډېرې عاجزۍ سره دعا وکړه. کله چې ټول لښکر د سهار لمانځه څخه فارغ شو د عمر ساتونکو د عمر په اشارې باندې د تکبیر نارې اوچتې کړې چې په ځواب کې د تلیم کلا څلورو خواو څخه د الله اکبر نارې اوچتې شوې. بیا د کلا مرکزي دروازې مخې ته چې عمر ابو نواس احوازنو یو دم د دواړو نه اوازونه جګ شول. لګېدلې غشي په هوا کې خوشې شول. د جنګیالیو نیمې برخې د لرګو کوټې ته د کلا په طرف کش کولې او نیمه جنګیالیو د کوټې دننه په ولاړ او ناست باندې د غشو باران جوړ کړی و. په کلا باندې کش کوونکي جنګیالي د تاتاریانو د غش څخه محفوظ و ځکه چې د لرګو کوټې شاته و. د لرګیو کوټې د کلا دیوال ته ډېر نږدې شوي وې. تتاري جنګیالیو کوښښ کاوه چې خپلو پوستو څخه بهر راووځي تر څو مسلمان جنګیالي په شا کړي. لرګو کوټې کې ناست جنګیالي به هغوی ویشتل او دیوال څخه به یې لاندې راغورځول. جنګیالیو څخه لس د لرګو کوټې د کلا مرکزي دروازې مخ ولاړې وې. د هغوی مشري ابو نواس کوله. عمر او حازم په کوټه کې ناست و چې هغوی سره 15 نور جنګیالي هم و. د هغوی کوټه د مرکزي دروازې ښي طرف ودرېد. عمر او حازم د خپلې کوټې څخه راووتل او خپلې مخې ته یې ډولونه ونیول. دیوال ته نږدې راغلل او خپل پړي کمندونه یې په دیوال وراچول. د هغوی شاته نور جنګیالي هم خپل پړي کمندونه په دیوال باندې واچول. عمر او حزن اوس په ډېرې تیزۍ سره د پړي په واویسته په دیوال باندې ختل. د بریج څخه په کوم تاتاري سپاهي په هغوی غشي ویشتل نو د لرګو کوټې دننه جنګیالیو په ذریعه باندې به هغوی به هغه د غش په وسله له منځه وړل کېدل یا به لاندې رالوېدل یا به د بریج مخې ته ویشتل کېدل. همالته به سوري او چیغې وهلې او مړه کېدل به. عمر او حازن ته په کتلو سره ډېر جنګیالي په دیوال باندې ختل. دیوال ته په ختلو سره د عمر او حازن مخې ته 10 جنګیالي ولاړ وو. هغوی دواړه خپلې شاګانې سره نښلولې او په ډېر زړورتیا سره یې جګړه پیل کړه. د ځان لپاره لږ ځای پیدا کړ. په همدې وخت کې نور جنګیالي هم راوختل خو په بریج باندې د تاتاریانو شمېر په زیاتېدو و. عمر او حازن او د هغوی ملګرو په ډېر زړورتیا سره په تاتاریانو باندې حمله وکړه. تاتاریان یې په شا کړل او په هغه برج باندې قبضه وکړه. اوس هغوی د پړي په واسطه راختونکو جنګیالیو ته ځای پیدا کولو په خاطر مخکې روان و. د کلا د یو سر نه تر بل سره پورې دا خبر د اور په شان خپور شو چې د مرکزي دروازې په یو برج باندې مسلمانانو قبضه کړې ده. نو ځکه تاتاري جنګیالي د سیلاب په شان د هغه برج په طرف روان و. د کلا تاتاري سالار چیغې وهلې چې دا برج بیرته له مسلمانانو څخه ونیسئ او حکمونه یې ورکول. عمر او حازن چې د خپلو ملګرو سره ډېر مخکې تللي وو اوس په درېدو باندې مجبور شول. د یو مسلمان سپاهي مقابله د شل تاتاري جنګیالیو سره وه. یو وخت چې تاتاریانو تعداد ډېر زیات شو نو مسلمان یې په شا تک ته مجبور کړل تر دې چې هغه برج پورې یې په شا کړل د کوم ځای څخه چې مخکې تک شروع کړی و. یو دم دیوال باندې ختونکو جنګیالیو په تاتاریانو د غشو ویشتل شروع کړل او د دې سره د تاتاریانو مخکې راتلل بیا ودرېدل. په دې وخت کې عمر په ډېر تیز اواز سره خپلو جنګیالیو ته وویل: زما زړورو ترکانو، سر ورکوونکو بربریانو، د حجاز زمریانو، د زړه د تل څخه د تکبیر نارې اوچتې کړئ. د تاتاریانو په سرونو باندې د مرګ لوبه شروع کړئ. نن د تلیم کلا ستاسو ده. د توپان په شان رامخکې شئ. الله جل جلاله ستاسې مرسته کوونکی دی. جنګیالیو په داسې زور سره د تکبیر نارې اوچتې کړې چې ځمکه په لړزان راغله. بیا په تاتاریانو باندې د وږو زمریانو په شان حمله وکړه. د فضا تیاروالی نور ختم و او د سهار اسعار راښکاره شوي وو. عمر او حازن د
خپلو جنګیالیو سره تاتاریان په شاتګ ته مجبور کړي وو. د هغوی مخه اوس مرکزي دروازې خواته وه، خو هلته دومره تاتاریان راجمع شوي وو چې د هغې څخه خلاصون اوس ناممکن ښکاره کېده. عمیر او هوازن دروازې ته رانږدې سول. په یو وار دواړو د تکبیر ناره په زوره اوچته کړه. د هغوی په جواب کې د کلا دروازې مخې د ابونواس په خپل ټول زور سره د تکبیر ناره په هوا کې اوچته کړه او خپلو جنګیالیو ته د حملې حکم ورکړ. عمیر او هوازن د خپلو جنګیالیو سره مخکې روان وو چې کوم تاتاري به مخې ته راتله هغه به د مرګ په خوب ویده کاوه. یو دم اوسپنه لرونکی غشي راغی، د عمیر زغره یې وشکوله او د هغه په پشتۍ کې ونښت. خو په دې وخت کې عمیر دروازې ته رسېدلی و. عمیر د دروازې په طرف لاړ، خو هغه غشي تر اوسه پورې د هغه په پشتۍ کې نښتی و او د هغه ځای څخه وینه روانه وه او هازن هغه په خپله پناه کې واخیست. په ډېرې تیزۍ سره یې جنګ کاوه. عمیر په یوه جټکې سره دروازه خلاصه کړه. د ابونواس په مشرۍ مسلمان جنګیالي زمریو په څیر کلا ته داخل شول. اوس ټولو خواو څخه مسلمانان راټول شول او د مرکزي دروازې له لارې کلا ته داخلېدل. عمیر بیا تور راواخیستله او په پشتیو کې نښتې غشي راویست او په ځمکه یې وغځوه. وینه د یوې دارې په شکل د هغه په جامو باندې سرې لیکې جوړې کړې وې او ځمکې ته راغله. عمیر د دې څه پروا ونه کړه. کلا داخلېدونکو جنګیالیو ته حکمونه ورکول. څه عرب، ترکان او بربري جنګیالي د عمیر حفاظت لپاره له عمیره چاپېر شول، خو عمیر بیا هم د هغوی دایرې څخه وتله او جګړه به یې کوله. هوازن په ډېر بېصبرۍ عمیر ته آواز وکړ: زما امیره ودرېږه، ستا زخم خطرناک دی. عمیر چې کله جګړه بس نه کړه او په جنګېدو کې مخکې روان و، نو هوازن هم جګړه کوله او هم یې په زوره چغې وهلې: ودرېږه عمیره، ودرېږه عمیر. په دې وخت کې شیبان کلا ته داخل شو او په پریشانۍ سره د هوازن پوښتنه وکړه: ولې په عمیر څه شوي دي؟ هوازن په جنګېدو کې ځواب ورکړ: عمیر را ایثار کړه، هغه زخمي دی. شیبان د خپلو جراحانو سره جګړه کوله. په ډېر تیزۍ سره د عمیر خواته ورغی. هشام چې کلا ته داخل شو، ګوري چې د کلا په برجونو باندې پیره کوونکي جنګیالي په ډېر تیزۍ سره لاندې راکوزېږي او مسلمانانو سره جګړه کوي. هشام بیرته واپس شو مرکزي دروازې مخې ته چې کوم مسلمان راټول شو همهلته یې ایثار کړل. هغوی یې د پړي کمان په ذریعه دیوال ته وخېژول او د شا طرف څخه په تاتاریانو د حملې حکم وکړ. د هغو نورو ملګرو هم همداسې وکړل. هشام هم په یو برج خواته پړي کمان واچوه، دیوال ته پورته شو. د دیوال د پاسه هشام جنګیالي منظم کړل او د کلا څلورو خواو ته یې ولېږل. هغه ولیدل چې عمیر، ابونواس او هوازن او د هغو جنګیالیو په تاتاریانو د بازانو په شانتې حمله کوي. د هشام په اشاره د کلا د دیوال د پاسه جنګیالیو په زور سره د تکبیر ناره اوچته کړه. د شا طرف څخه په تاتاریانو حمله وکړه. اوس تاتاریان د مسلمانانو په منځ کې راګیر وو. په هوا کې ځلېدونکې تورې لیدلې. کله چې جګړه په اخري زور کې وه، د عمیر آواز واورېدل شو. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې عمیر څه آواز واورېدل سو او څه یې ویل، دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په دران حضور کې راحاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. شیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسي. شیرو بهیبت او دبدبه بیا تر هند ورسي. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. سلطان محمود غزنوی تر عباسین رولا. عباسین راولا. د اسلامی نړۍ غم خورت الشاهین راولا.